له درده په خبرو کې وقفه کوي او ژاړي. له درده په خبرو کې وقفه کوي او ژاړي. یو څوک د جدا شوي یار قیصه کوي او ژاړي. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به واوسئ. له ژمنې سره سم دا دی ستاسې په درانه حضور کې له یوه نوي ناول د سپوږمۍ له خور سره حاضر شوم. لیکوال یې دی خیال لستانکزی. یو له غوره ناولونو یې بولم. قضاوت یې پر تاسو. له پیل تر پایه مې ملتیا وکړئ. د شپې تر ډېره ناوخته ویښ پاتې شوم. سترګو مې هم له ډېره انتظاره ګلابي کمیس اغوستی و. بڼو مې هم ځان پسې د کایناتو درانه ستوري تړلي و چې ما به د پورتنیو او لاندنیو بڼو ترمنځ بېلتون راوسته. دوی به بیا لکه د ونو پیروتو یو له بله تاو شول. د خوب سیلۍ مې د انتظار بدبخته ګړندي آسونه ځغلول. تښتېدلې ژېړې څېرې مې د خوب په راڼه سیند سره غوټه ووهله. خوب کې مې د انتظار له امله ګډوډ خوبونه لیدل. موبایل مې د واسکټ په ښي جیب کې چالان پرېښی و. د موبایل د تړنګا په اورېدو مې د انتظار په خوب تللي وجود کې د ویښتیا انګیزې وغوړېدې. د واسکټ جیب ته مې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړې. ګورم چې د موبایل په ښیښه مې د یاد په نمبر چې زما د ښوونځي ټولګیوال و سترګې ولګېدې. سمدستي مې د ځواب په تڼۍ ګوتې ته زور ورکړ. له یاد څخه هم له ډېرې خوښۍ سلام او روغبړ هېر شو. په همدې پیل وکړ چې واکه زیره مې درباندې زیره مې درباندې. دا غږ یې څو ځلې زما تر غوږو رابدرګه کړ. ما هم په درزېدلي زړه وخوړه چې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شوی یم. یاد له ډېرو ځورولو وروسته راته د زیرې منلو په بدل کې وویل بغلان پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته په لوړو نمرو بریالی شوی یې. دا زیری زما لپاره هغه زیری و چې له خوښۍ زما خبرو ته د پولادو زنځیرونه واچول. خبرې مې هېرې شوې. وجود مې له ډېرې خوښۍ د سړو څادر واغوست. طبیعت راته له هر لیوري د مبارکۍ نارې وهلې. په شونډو مې لکه د اوبو زړوبی نرۍ موسکا خوره وه. کور کې اوسېدل راته دومره ښه نه ښکارېدل. په همدې تلوسه کې وم چې کله به د پوهنتون د دروازې په زړه د مینې ډک قدمونه ږدم. ژوند مې له طبیعته نوي نوي رنګونه اخیستل. راتلونکی مې راته لکه د سهار ستوري تک سپین ځلېده. له هر وخته مې ژوند ته زیات هیلهمند شوم. د زړونو تړون او د رب کارونو ته ګوره. یاد چې د ښوونځي په ټولګي کې راته نږدې ملګری و. په پوهنتون کې هم راسره د 4 کلونو لاروی شو. د ښوونیز کال د پیل 2مه ورځ 7 بجې وې. یاد راسره د موبایل په لیکه خبرې وکړې چې واکه نن به ضرور د پوهنتون لیدو ته ورځو. ما هم پرته له کوم دلیله ورسره ومنله. زموږ له کوره تر پوهنتونه نږدې 1 کیلومتر لار وه. له کوره په وتو مې له ځانه سره ژمنه وکړه چې تر پوهنتون به پلی ځم. قدمونه مې دومره ګړندي و چې د لارې په سینه پرتو شیانو راتنه مخ اړوه او د لارې خلاصون لپاره یې له ما سره مرسته کوله. اوس مې هم د پسرلي له عطرینو وږمو بې پاکه مچکې اخیستې. د پوهنتون اکاډمیکې لمنې ته ورنږدې شوم. یاد هم د پوهنتون په لویدیځه دروازه کې زما په تمه ولاړ و.
له جوړ په خیر وروسته مو دا دروازې تر شا پرېښود او د پوهنتون په ارته سینه مو د زرین زرګ په څیر پاسته پاسته قدمونه کېښودل. د خپل ټولګي پیدا کولو په لټه کې شو. ټولګی مو هم د یو څو پوښتنو وروسته پیدا او وردننه شو. ټولګی هم عجیبه ښکارېده، دا چې زموږ د ټولګیوالو شمېر ډېر و. زموږ ټولګی د غونډو له هغه سالار جوړ و چې آن 500 کسان پکې ځایېدل. نن ورځ مو یوازې له ځینو ټولګیوالو سره پیژندګلوي وشوه، خو د درس ویلو کوم څرک ونه لګېده. د ټولګي په هره څنډه او منځ کې ټولګیوال د بنډار لپاره 4 او 5 سره راغونډ شوي وو. زموږ د بنډار ډلګۍ د ټولګي دروازې ته مخامخ جوړ و. د ټولګي ور پرانیستل شو. یو چا د ټولګي په مرمرین زړه بخملین قدمونه کېښودل. هوډ مې وکړ چې پورته ورته وګورم. سترګو مې بې واکه نښترینه زینه د هغې له قدمونو د مخ تاج محل ته کېښوده. د نظر غشو مې د هغه واورین مخ ته خپله بې رحمه نښه برابره کړه. سترګو مې هوډ وکړ چې په جنګ ورشي، خو د هغې د شنو سترګو نظر دومره زورور و چې زما د سترګو نظر یې زما له سټه وویست. دا د هغې کتل نه و، زما د زړه په جوړ شوي کور د بمونو توغول و. په وجود مې د خوټېدلو اوبو باران پیل شو. ټولو غړو کې مې د ستړیا څپې وغوړېدې. د هغې د ښایست په رنګین بازار کې مې ځان له ځانه لکه یتیم ماشوم ورک کړ، او زړه مې هم خپل عاطفي وجود د کبابي په سیخانو کې وپیه. له ځان سره مې ویل واکه دا خو به خوب نه وینم. خو نه، دا خوب نه و، هر څه رښتیا و. د ټولګیوالو مو په بنډار کې خبرې پای ته ورسېدلې او ډله ډله له ټولګي وتل. یاد راباندې غږ وکړ چې واکه نور به ټول لاړل، خو زما زړه په ټولګي کې لکه د بنګال توتي بند پاتې شو. پښو مې په تلو پیل وکړ، خو زړه مې د ټولګي تورې تختې له تورو سرپیلې پاتې شو. نن درېیمه ورځ او بشپړه شپه مې د زړه شاهین خپلې وزرې په وم آسمان کې پړکولې. نظر مې د هغې څېره مخ ته کوله. وېرېدم هسې نه چې د پښو له قدمونو لاندې مې نشي. کړې شپه مې په ولاړو بڼو او لوڅو سترګو تېره کړه. په همدې فکر کې وم چې د دې ګلرنګې ښاپېرۍ نوم به څه وي. هو، دومره ډاډه وم چې د ټولګي په حاضرۍ کې خو به خامخا د دې نوم وي. سهار په زنګېدلي سر لکه د خوبولي ماشوم د پوهنتون تر ټولګي لاړم. نن ورځ د ټولګي ټولې څوکۍ په 2 برخو چې یو اړخ د نجونو او بل اړخ د هلکانو لپاره منظمې کېښودل شوې وې، او په منځ کې یوه لاره د تګ راتګ لپاره پرېښودل شوې وه. زما په قسمت کې هلکانو د اړخ دریم قطار، نجونو خوا لومړۍ څوکۍ په برخه شوه. هر یو ټولګیوال مو د ټولګي نالیدلې مینې ته ځان رارساوه. د ژبپوهنې ښوونکي مو هم د ټولګي تر وږو سترګو خپل قدمونه رابدرګه او ځان یې راوپېژنده. څه ناڅه درس مو هم ووایه. هغه وخت راورسېده چې زه لکه د مزلونو تږی لاروی ورته په وچه صحرا کې ناست وم. ښوونکي د حاضرۍ غوښتنه وکړه. یو ټولګیوال مو د پوهنځي له ادارې د سترګو له رپ سره حاضري وروسپارله. دا چې د حاضرۍ په سر کې زما نوم د دې پر ځای چې ورته زه صیب ووایم له خولې مې ورته ووت.
په کانکریټي ټولګي کې د ټولګیوالو خنداګانو انګازې وکړې، خو ژر د ښوونکي په امر غلي شول. ښوونکي د حاضرۍ په اخیستلو پیل وکړ او هر کس د زه کلمې یادولو ترڅنګ لاسونه هم پورته کول. زما فکر او هوس د هغه چا مقناطیسي سترګو ته وکوم چا چې زما زړه د سینې له قفسه ځان پسې کش کړی و. ښوونکي شینکۍ نوم له اخیستلو وروسته په ټولګي کې یو تک سپین لاس زما د امید له روحه پورته شو. سترګې مې رډې پاتې شوې. د شینکۍ واورین لاس په ټولګي کې سپینې شغلې خورولې. ښوونکی له ټولګي ووت. دا چې راتلونکی ساعت مو خالي و، ما د شینکۍ له شنو سترګو سره په خیالي نړۍ کې خبرې کولې چې دا نوم به ضرور د شینکۍ کورنۍ د دې د سترګو له الهامه اخیستی وي. د شینکۍ سترګې د دې د نامه په څېر ښکلې لکه د پنجشیر لاجورد داسې شنې وي. زما ورځې همداسې په نامعلوم مزل تېرېدلې. یو سهار مې چې د شینکۍ د مخ په لونګین کتاب کې تورې سره پیل 2 غبرګو ښوونکو مو د ټولګي په دروازه سرونه دننه کړل. په خبرو یې پیل وکړ چې تاسو له منځه څوک غواړي چې د ټولګي نماینده وټاکل شي. 4 ټولګیوالو مو لاسونه پورته کړل. ټاکنې پیل او نماینده وټاکل شو. دا چې د شینکۍ څوکۍ زما د څوکۍ په خوا کې وه، تل به همدلته کېناسته او د شینکۍ له سپینو لاسونو او سپینو نوکانو به مې طبیعت ته د الوت وزرې ورکولې. شنو خرمایي سترګو یې د شینکۍ غزلیز مخ ته 2 برابره ښکلا وربخلې وه. زړه مې له ډېره درده او فکره ورځ په ورځ پړسېده. هڅه مې کوله چې شینکۍ ته ځان ورنږدې او خبرې ورسره وکړم، خو د شینکۍ ښایست زما د خبرو کولو جرأت کم کړی و. په دې فکر کې وم چې دا ډک زړه به مې د چا په کچکول کې تش کړم. وخت راباندې لکه په اوږو بار وجود داسې تېرېده. دا چې پوهنتون د پیل له څو اونۍ تېرې شوې، ټولګیوالو مو یو د بل نومونه څه ناڅه زده کړي وو. له خپله څنګه غږ راباندې وشو، واکه! سمدستي مې د زړه مړاوې تارونه په ترنګېدا راغلل چې ورته مې وکتل. د شینکۍ له وریښمینو شونډو دا خبرې راوټوکېدلې: وبخه، زه او پاتو وږي شوي یو، تر دوکانه لاړ شه. د دې پیسو په بدل کې موږ ته ډوډۍ، چپس او اوبه راوړه. زما په بېروحه وجود کې دومره وسه نه وه چې د شینکۍ تر ګوتو مې خپلې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړې وای او د هغې له نریو سپینو قلمي ګوتو مې پیسې اخیستی وای. داسې فکر مې کاوه چې ټول ټولګیوال زموږ په ننداره دي. د وجود په مړو غړو مې د خولو قطارونه منډې وهلې. یو زړه مې خپل او بل مې په پور واخیست. شینکۍ ته مې وویل: خیر، پیسې پرېږدئ، زه به یې راوړم. خو شینکۍ راسره ونه منله. پیسې راکړې. دوکان ته په لاره مې په پیسو کې د شینکۍ د وجود عطرینه خوشبويي لټوله. دوکاندار ته مې له خپل جیبه پیسې ورکړې او د شینکۍ پیسې مې لکه د شهید ډالۍ په خپل جیب کې کلکې وساتلې. شینکۍ او پاتو دواړه زما په انتظار د ټولګي په دهلیز کې ولاړې وې چې دواړو مې د سترګو د نظر لاندې راغلې. له زړه مې د سالنګ سیلۍ غیږتا وکړه. خوراکي توکي مې ورته وسپارل. شینکۍ راته وویل: واکه! په زحمت مې کړې، بخښنه غواړم.
شینکۍ د پستې ژبې تر څنګ په شنو سترګو هم خبرې کولې، خو زما زبایللي زړه د هغې د سترګو پوره ترجماني کوله. هغې ته پاتو زیاته ګرانه وه. دوی به لکه د مزار سپینې کوترې یو له بله نه بېلېدلې او د پوهنتون له پسرلني نظام څخه به یې خوندونه اخیستل. شینکۍ به تل ناڅاپي له سپینې خولې په ما غږ کاوه چې دوکان ته لاړ شم او دوی ته خوراکي توکي راوړم. هر ځل به په ما یو قیامت تېرېده، دا چې زما په وجود به خولې راماتې شوې او د مخ رنګ به مې بدلون وموند. یاد ته هم شکونه پیدا شوي وو. یو ورځ یاد د پوهنتون له انګړه تر کوره یو ځای راسره راغی. په خبرو کې راټینګ کړم چې واکه دروغ به راته نه وایې، ځکه چې زما او ستا ملګرتیا یوه له بله نه بېلېدونکې ده. دا شینکۍ ولې هر وخت په تا غږ کوي او ته په دې ورځو کې بل ډول شوی یې؟ هو رښتیا، کله چې له شینکۍ سره خبرې کوي او پیسې ترې اخلي، دا خولې ولې در باندې راماتې شي؟ ها ګوره واکه په تا کې کار شته، ښه پرېږدم دې نه، خبره راته پاکه کوه. ورته په خندا شوم. نه داسې څه نشته، بس هسې کله مې ګرمي وشي او خولې شم. خو یاد زما په خبرو باور ونه کړ. فکر مې وکړ که یو وخت یاد خبر شي او ما ورته ویلي نه وي چې شینکۍ مې زړه د سینې له کټارو په خپل پلو کې غلا کړی دی، نو بیا به یاد سخت خفه شي. زما لپاره همدا یو ښه مهال په لاس راغلی و چې یاد ته خپل ډک زړه تش کړم. یاده خبره درته کوم خو چاته به یې نه وایې. یاد هم د ښي لاس په راکولو سره ژمنه وکړه چې څوک به نه خبروي. زما یاده یاره، له هغې ورځې مې چې د شینکۍ په شنو سترګو او ګلابي څېرې مې سترګې لګېدلې، زړه مې د ارامتیا احساس نه دی موندلی. نړۍ راته یوازې د شینکۍ په سترګو ښکلې ښکاري او د شینکۍ ښایست له 15مې سپوږمۍ سره نشم پرتله کولی. شینکۍ مې دومره ښکلې ده چې د سپوږمۍ مشره خور راته ښکاري. هو دا د سپوږمۍ خور ده، د سپوږمۍ خور. یاد راته په موسکۍ شونډو وخندله او ویل واکه دا ستا د مینتوب وخت نه دی، ځان دې په خپل واک کې کړه. دا خبرې دې پرېږده، خپلو درسونو ته دې پام کوه. له خبرو معلومیږي چې ځان دې له ځانه ورک دی. پام کوه چې کومه ورځ دې په ټولګي کې ګریوان ونه شکوي او د شینکۍ د پښو خاوره ښکل نه کړي. تا خو له ځانه سم د تیرې نام معشوق جوړ کړی دی. خو د یاد خبرو په ما ذره هم را تاثیر ونه کړ. د زړه وچه دښته به مې د شینکۍ په هر ځل لیدو باراني شوه. شینکۍ راته له هر څه اړینه وه. 20 سلنه ازموینې هم رانږدې شوې. هر یو ښوونکي مو د ازموینې خبرې کولې. دا ازموینه زموږ لپاره د پوهنتون لومړنۍ ازموینه وه. فکر مې کاوه چې د پوهنتون ازموینه به د ښوونځي له ازموینو سره توپیر ولري او د پوهنتون ازموینې به سختې وي. ازموینې ښې په خوښۍ سره تېرېدلې، خو د شینکۍ د بادامي شنو سترګو پوښتنې به زما د زړه په پاڼه بې ځوابه پاتې وي. هر څومره چې به مې زړه غوښتل شینکۍ ته ورنږدې شم، خو د وجود تر رېږدېدلو غړو به مې له هغې څخه یو څو قدمه لرې واخیستل. شینکۍ به چې خپل نازک پلونه د ټولګي په مرمرینې سینې کېښودل، یاد به په سترګو کې خبرې راسره پیل کړې چې ګواکې د سپوږمۍ خور راغله. د یاد خبره د سپوږمۍ خور به هم په داسې حیا کې خپله څېره ښکاره کړه
چې یوازې د مخ کاسې او د لاسونو منګولې به یې سپرغۍ شیندلې. د لوست کتابونه مو پای ته ورسېدل. د ټولګي نماینده مو په ټولګیوالو غږ وکړ چې را روانه اونۍ مو د دې سیمستر وروستۍ ازموینې پیل کیږي. د ازموینې مهالویش به زموږ په خوښه جوړیږي. هر یو ټولګیوال به مو خپل نظر وړاندې کاوه. وروسته مو په دې خوښه راغله چې د راډیو تخنیک ازموینه به لومړي سر کې ولیکو او همداسې په ترتیب مو مهالویش جوړ کړ. د ازموینې راتلل زما لپاره د اوږو بار نه و، خو له شینکۍ څخه د یو څو اونیو لپاره لرې کېدل مې هېڅ زړه نه منل. شینکۍ او پاتو به له ازموینې مخکې د زاڼو له قطاره ووتلې او خپل کتاب سره به یې د سترګو له نقابه خبرې کولې. زما بایللي زړه به شینکۍ د مخ هغه کتاب مخ ته ایښی و چې په شنو تورو لیکل شوی و. ازموینې ښې تېرېدلې، خو زما لپاره ځکه دومره ښې نه وې چې فکر مې کاوه د 8 سیمستره به دلته د شینکۍ په شتون کې څنګه تېروم. د پسرلني سیمستر ازموینې مو پای ته رسېدونکې وې. سبا مو ازموینې وروستۍ ورځ وه. کور کې مې زړه تنګېده. مازدیګر له ملګرو سره د سیند غاړې ته لاړم. د بغلان او کندوز سیند چې د سالنګ له واورینو لمنو یې ځان راجلا کړی. یاد سره مې د موبایل لارې خبرې وکړې چې د سیند غاړې ته راشه. ملګري هم راغونډ شوي. یاد راته ویل اشنا ما پرېږده چې کتاب لولم، سبا ته وروستۍ ازموینه ده. ورته مې وویل سمه ده ورک شه مه راځه. یاد زما د خبرو له اندازه وپوهېده چې واک خفه شو. موبایل مې پرته له مخه ښې پرې بند کړ. نورو هلکانو په خپل منځ کې خوسۍ چې یوه سیمه لوبه ده پیل کړه. زه ورته د سیند په خوا کې له خپل کتاب سره ناست وم. د سیند څپو هم له رنګین طبیعت سره سندرې زمزمه کولې. په هوا کې د توتکیو سیل هم د اوبو له څپو څخه څاڅکي غلا کول. د سیند له وجود څخه مې په یوه جلا شوې برخې سترګې ولګېدې. شینکۍ مې سترګو ته ودرېدله. په زړه مې د تورې تیارې څادر وغوړېده. له سیند څخه جلا شوې برخه مې له شینکۍ سره تشبیه کړه چې شینکۍ به هم سبا زما له وجوده داسې بېله شي. د سیند جلا شوې برخه مې په نظر وڅرله. نظر مې د سیند په داسې ځای ولګېده چې د سیند جلا شوې برخه بېرته له سیند سره ورغاړې شوې وه. ستنې مې زړه ته تکیه شوې او ډاډه شوم چې شینکۍ به بیا یوه ورځ زما د وجود برخه شي. د یاد موټر سایکل هارنډ له خیالي نړۍ راویښ کړم. د یاد اوږده ویښتان باد په منځ 2 ځایه بیل کړي وه. د سلام سپېڅلې کلمه یې پر ما ولوروله. په خوا کې مې کېناست. یاد راته کړه کتاب لولې که هسې ځان تېر باسي. یاد ته مې ویل دا بې ځایه خبرې دې پرېږده. کتاب مې یو واره لوستی. د سیند له ګونګو سندرو خوند واخله. دا وخت بیا نه راګرځي. د توتکیو ذوق هم له تا ښکلی دی. نه ګورې چې د سیند په سر خواره څادر کې ځانونه رانغاړي. یاد مې په خوله کې خبره بنده کړه او ویې ویل دا فلسفي خبرې دې پرېږده. شینکۍ دې څنګه ده؟ د شینکۍ نوم په اورېدو مې د زړه مراندې بیا سوځ شول. زړه مې د ماما په کوهي کې ځوړند شو. یاد ته مې خبره په رپېدلو وچو شونډو او وړنو سترګو ورغبرګه کړه. سبا هغه ورځ ده چې زما روح زما له وجود سره مخه کوي.
زما بې روحه وجود به زما په بې کسه ګوبار وي. یاد مې زړه ته ډاډ راکاوه، ګوره واکه ځان دې په خپل واک کې راوله. د ژوند څېره دې په هنداره کې مه ګوره چې په یو وړوکي کاڼي څو ټوټې شي. په اوبو کې وګوره که هر څومره کاڼي ورګزار شي بېرته ستا څېره جوړوي. یاد به مې تل د زړه ځوړند بام ته پولادي ستنې درولې. ماښام رانږدې شو، ملګرو مې د کلي په لور حرکت وکړ. یاد راته په خندا وویل راځه چې نن دې تر کلي په جاپاني آس ورسوم. ورو ورو مو د کلي پر لور حرکت وکړ، خو د شینکۍ څېره مې باد لکه د پسرلي ګل سترګو سترګو ته خوروله. په باد مینو شنو پاڼو هم راته شینکۍ د سترګو الهامونه بخل. یاد د کور دروازې تر څنګ له موټر سایکله ښکته کړم او هغه د خپل کور پر لور حرکت وکړ. شپه داسې راباندې تېره شوه لکه چا چې له پښو او لاسو ځوړند کړی وم. سهار مې د سترګو بامونه د ټوکول شویو زخمونو په څېر پړسېدلي وه. پوهنتون ته لکه نابللی میلمه لاړم. ټولګیوال مو ډله ډله سره ولاړ ول او ازموینو د پایلو خبرې کولې، خو د شینکۍ کوم څرک ونه لګېد. له ټولګي بهر راووتم. د شینکۍ په دنګه چناري ونه مې سترګې ولګېدې چې پاتو یې تر څنګ روانه وه. د دواړو په لاسونو کې بسکټ او معدني اوبه وې. نن مې ورته ښه د زړه په سترګو وکتل او په همدې کمرو مې د زړه حافظې ته د شینکۍ بې شمېره انځورونه واخیستل. په زړه مې د بېهوښۍ نښې ښکارېدلې. دیوال ته مې تکیه وکړه. د شینکۍ سلام ته مې په سپېرو چاودلو شونډو علیک وویل. وروستۍ ازموینه مو د دري د مضمون وه. ښوونکي راباندې غږ وکړ واکه ټولګیوالو ته دې ووایه چې څوکۍ بهر راوباسي. ازموینه بهر اخلم. ټولګي ته په سهېدلو پښو لاړم او ټولګیوالو مې غږ وکړ هر څوک دې د ځان لپاره یوه یوه څوکۍ بهر راوباسي چې ازموینه بهر اخیستل کیږي. یاد په ټولګي کې ناست یوه څوکۍ یې راپورته کړه او په موسکو شونډو یې راته وویل واکه یوه څوکۍ د شینکۍ لپاره هم یوسه. د هغه خبرو ته مې د تالو په نښتې ژبه کوم ځواب ورنه کړ. زما ټول فکر او هوس د شینکۍ شنو سترګو ته و او ځان مې د هغې په ښایست کې د خمار په څېر بایللی و. څوکۍ مې راپورته کړه. بهر ته مې د تلو هوډ وکړ. ازموینه پیل شوه. شینکۍ مې یوه شېبه هم له ذهنه نه وتله. د ازموینې پاڼه نه وه، سمه هنداره وه. د شینکۍ مخ مې له ورایه پکې لیده. شنې غټې سترګې، سپین جبین او سرې شونډې راته مخې مخې ته کېدې. د دې ټولو په لیدو زه بلې نړۍ ته تللی وم. ښوونکي د ازموینې پاڼې ټولې کړې. زړه مې هم لکه په دام کې نیولې مرغۍ ډوبکې کولې. یاد چې زما په تښتېدلي رنګ سترګې ولګېدې راغی. په خوا کې مې ودرېده او یو څو د ډاډ خبرې یې راته وکړې. شینکۍ زیاته خوښه ښکارېده. په نریو شونډو یې وږمینه موسکا خوره وه. د ارمان سلۍ یې خنداګانې شیندلې او د طبیعت د حورو د هغې ښایست ته نڅاوې کولې. زما زړه به هره دقیقه د پامیر ډنډ په څېر راډک شو او سترګو مې له هغه ډنډ لپه راډکه کړه. شینکۍ او پاتو له خپلو خورلڼو سره مخه کوله. د طبیعت د بوټو زما له زړه سره ګونګې ژړاوې کولې. اوښکو مې له بڼو ځان رابیل کړ. د ګریوان په دښته مې لامبو پیل کړه.
شینکۍ د تلو تکل وکړه، لمر مې ونیزه پاس په سر ودرېده، د سر په لپه کې مې ماغزه په خوټېدا راغلل. له ځانه بېزاره شوم. د شینکۍ قدمونه مې څارل، هغه لکه زما د وجود روح زما له وجوده پناه شوه. د ناهیلۍ څپېړو په مخ ګوزارونه راکول، د پوهنتون ماحول راته په وجود خولې لګولې. دا مې غوره وبلله چې د کور پر لور حرکت وکړم. نړۍ راباندې تنګېدله، وخت سره په جنګ وم. د وخت ګریوان مې شکاوه، ځکه چې وخت مې شینکۍ رانه بېله کړې وه. تر کوره په نمجنو سترګو راغلم، هېڅ څه مې په سترګو ښه نه برېښېدل. څېرې مې خپل اصلیت له لاسه ورکړی و. په سترغلو مې اوښکې لارې جوړې کړې وې. په ټکنده غرمه خوب راباندې غلبه وکړه. ځان مې د کوټې په یوه کونج کې وغورځاوه او په یوه ناپېژند خوب مې ځان ورک کړ. د چنچڼو په ماښامي سندرو له بې وخته خوبه راویښ شوم. د درېدلو توان مې وجود بایللی و، دردونو مې بدن کې لارې ویستلې. تر نامعلومه وخته ویښ پاتې شوم. بیا په ځان نه وم پوه شوی چې سهار شوی و. د مېلمستون دروازه وټکېدله، د یاد غږ مې تر غوږ شو. ورته مې وویل راځه دننه یوازې یم. یاد هم راغی او د بالښت په خوا کې مې ودرېده. کمپله یې راڅخه لرې کړه او زما په ځورولو یې پیل وکړ. سم یې لکه د شربلو غړکه سره وښورولم. وجود مې هغه پخوانی زور او شور یې له لاسه ورکړی و. یاد راته ویل واکه نن کیلګۍ ته د یو ملګري کره خټکیو خوړلو لپاره ځو. دا چې زما زړه لکه د کندهار انار په چاود راغلی و، غوره مې وبلله چې لږ مې زړه ته ارامتیا ور وبخم. زه، یاد او نجیب چې ټولګیوال و، د نجیب په فولډر موټر کې مو د کیلګۍ پر لور حرکت وکړ. ګرانو اورېدونکو، دا و د سپوږمۍ خور ناول لومړۍ برخه. تر راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.